السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم ستاسو ورور ولی الله یو ځل بیا د پښتو ټکی یوټیوب چینل له طرف نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو په نوې ویډیو کې به زه تاسو ته راوښیم چې څنګه کولی شئ تاسو چې خپل موبایل خپل په دستخط سره کولاو کړئ. مطلب تاسو خپل موبایل له داسې یو لاک ولګوئ چې هغې ته څوک هم وګوري نو یقینا چې حیرانه ورته پاتې شي. مطلب پیټرن به تاسو ډېر لیدلی وي، وایس لاکې به هم لیدلی وي، نور کم پین کوډ وغیره به لیدلی وي. خو نن درته یو نایاب لاک راښیمه د موبایل دپاره چې تاسو خپل موبایل بالکل خپل په دستخط سره بند او خلاص کړئ. قدرمنو ویډیو تر اخره وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مو. دې نه مخکې زه تاسو ته ایډوکیشن درخواست کوم که تر اوسه پورې تاسو زموږ پښتو ټکی یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې دررسي. نو ملګرو دې لپاره به سمپل تاسو ته د اپلیکیشن ضرورت وي. هم د دغه اپلیکیشن لینک چې دی موږ تاسو ته د یوټیوب چینل په ډسکرپشن کې درکړی دی. ټیک ده، مثال په طور کله چې د اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته انسټال کړئ او د اپلیکیشن تاسو کولاو کړئ، تاسو ته به داسې شان یو انټرفیس راشي. دلته کې په سکرین چې ما کوم ټکی ولیکو دا ډبلیو، ټیک ده، دا وګورئ تاسو او دوباره ما ولیکو. صحیح ده. نو اوس څه وشو د دې نه بعد کله چې دا هر څه تاسو وکړل، دا به تاسو د دې ځای نه څه کوئ ریکوري پاسورډ ورکوئ ورپسې. ټیک ده، ریکوري پاسورډ د دې دپاره شو ستاسو که چېرته ستاسو نه پاسورډ هیر شي. ټیک ده، مطلب دا ګیسټر ستاسو چې کوم ګیسټر لاک ورکړی دی دا ستاسو نه هیر شي. صحیح ده، او یا په ګیسټر لاک باندې ستاسو موبایل نه کولاویږي، نو تاسو په ریکوري کې په دغه پاسورډ باندې بیا چې دی دا کولاولی شئ. سمپل د دې نه بعد به دې له دغه موبایل کوم پرمیشن چې ستاسو نه غواړي دغه پرمیشن به ورله ورکئ. ټیک ده، کله چې دې له تاسو پرمیشن ورکوئ، اوس دلته کې بیا د هغې نه بعد چې کوم سیټینګ دی هغه داسې شان سیټینګ به راشي تاسو ته. اوس په دې کې څه کولی شئ تاسو، دلته کې تاسو له راکړی دی چینج ګیسټر، مطلب دغه لاک چې دی دا ته بدلولی هم شي د دې ځای نه. دا وګورئ تاسو، دا زما کوم کرنټ لاک چې دی هغه دا شو. صحیح ده، اوس دا د له دې ځای نه چې چینج کول غواړم نو دا په اول زه هغه زوړ لاک ورکړم، ورپسې دلته کې مثال په طور دا زما کوم نوی لاک چې شو دا به دا شي. صحیح ده، نو په دې طریقه دا زه بیا له دې ځای نه چینج کولی هم شم. ورپسې که تاسو لاندې راشئ نو انویزیبل ګیسټر تاسو له دا یو آپشن راکړی دی، لکه څنګه چې تاسو پیټرن انویزیبل کوئ نو بیا تاسو پیټرن ورکوئ خو چاته به ښکاري نه، مطلب هسې په ګوتې تاسو لګوئ. نو کله چې دا تاسو انویزیبل کوئ نو بیا به چاته دا پته نه لګي. دې نه علاوه دلته کې پکې تاسو فنګر پرنټ آیکون چې دی پکې هم لګولی شئ، مطلب فنګر ورله هم ورکولی شئ. ټیک ده، د دې نه علاوه که بیک ګراونډ تاسو چینج کول غواړئ، دا وګورئ دلته کې دنیا شی بیک ګراونډ دي چې کم بیک ګراونډ هم تاسو خوښ وي نو خپلې د خوښې بیک ګراونډ پې ولګوئ او بیک ګراونډ پې د دې ځای نه تاسو سیټ کړئ. ټیک ده، نو د دې نه بعد چې کله هم تاسو خپل موبایل بیا کولاوئ نو یقینا ډېر زیات مزیدار به ستاسو موبایل چې دی هغه به ډېر زیات مزیدار ښکاري. دغه شان د ګیسټر کوم کلر چې دی هغه هم تاسو د دې ځای نه چینج کولی شئ. یو ډېر خوندور لاک سکرین دپاره ډېر خوندور لاک دی د موبایل دپاره، ډېر مزیدار لاک دی. کله چې تاسو خپل موبایل دغه شانتې په محفل کې ناستئ د ملګرو سره او په دې طریقه خپل موبایل نه تاسو لاک وباسئ نو یقینا چې ټول به دلته حیران پاتې شي. نو قدرمنو دا نننۍ ویډیو امید لرم چې خوښه شوې به مې وي، که خوښه شوې وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.